روسیه د اروج کلیسا د ستوني سره یوه فلزي تنور ولاړو. دا د فرش پکې کانال د هوا د نل په څیر ښکاري. د دې لپاره چې د کلیسا دننه تودوخه ضایع نشي، هوا له بهر څخه د پیچلي کانال له لارې وړاندې کیده. د پخوانیو روسانو عقل ډیر ښه و. د تنور لپاره ځانګړی هوا نل جوړ کړی و، څومره چې هر څه په غور سره پلان شوي. په دې ستنې کې لومړی یوه کوچنۍ خونه وه، بیا یې پراخه کړه. ښکاري چې خښتې توتې شوې او مړې شوې دي. خونه پراخه شوه تر څو تنور ځای پر ځای سي. د تنور د پایپ لپاره په قوس کې سوراخ جوړ شو. نه پوهیږم ولې روسانو فکر نه کاوه چې دوی ژمی لري او تودوخه ته اړتیا لري. زه د سوري د کلیسا دویم پوړ څخه شیم. ولې ځلې روسیانو هوایي نل جوړ کړي، خو د بخاري او د لوګي د نلونو په اړه یې هیر کړي، او بیا یې د تودوخې د نصبولو لپاره دیوالونه او پورونه ماتول اړین شول.